السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو که تاسو تر اوسه پورې د یوټیوب چینل جوړولو صحیح طریقه نه وي زده کړي، د دې ویډیو د کتلو نه بعد تاسو د دې قابل شئ چې په صحیح طریقه باندې ځان له د یوټیوب چینل جوړ کړئ او ورسره سیټینګز وکړئ. نو راځئ د ویډیو طرف ته. خو یاد ساتئ که تر اوسه پورې هم زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ضروري د ځان سره سبسکرایب کړئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته جیمیل جوړول، د یوټیوب چینل جوړول او د هغې سیټینګز کول دا مکمل طریقه به زه تاسو ته درښیم. خو ځینې سیټینګز داسې دي چې کله تاسو د خپل چینل باندې 15-20 ویډیوګانې یعنی 10-15 یا 3-4 ویډیوګانې تاسو کله اپلوډ کړئ نو د هغې نه پس څه سیټینګز داسې راځي چې هغه د دغه ویډیوګانو اپلوډ کول نه بعد کیږي. نو چینل د ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې هغه ویډیوګانې هم تاسو وګورئ. او زه به درته په دې کې دا هم درښیم په مخکې ویډیوګانو کې چې یو ډاون چینل دی یعنی ویډیوګانې په اوله کې اپلوډ کېدلې او په هغې باندې ښه ویوز راتلل، خو د څه وخت بعد یعنی یوه میاشت بعد یا 2 میاشتې بعد په هغې باندې ویوز رو ترو کم شو، یا چې دی څه داسې چینلې وي چې په هغې باندې اوسې جوړ کړي خو په هغې باندې کار نه وي شوی یعنی ویډیوګانې پې نه وي اپلوډ شوي. نو د هغې طریقه به هم درښیمه. د خپلې فایدې دپاره زما دا چینل د ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. تاسو به راشئ سمپلی پلی سټور ته، ټیک ده، دا دې باندې به کلیک کوئ او دلته به اوس تاسو جیمیل جوړوئ. جیمیل جوړولو دپاره به تاسو په دې نشان باندې کلیک کوئ. صحیح ده، ستاسو چې کومه آی ډي وي په هغې باندې به کلیک کوئ. د سویچ اکاونټ باندې به کلیک کوئ. ټیک شوله. په دې ځای باندې چې کله کلیک کوئ نو په دې دویم نمبر باندې ایډ انادر اکاونټ په دې باندې به کلیک کوئ. ټیک شوله. په دې باندې چې کله کلیک کوئ تاسو ته به داسې لږ اوس به چې دی ستاسو جیمیل جوړیږي. دلته به په دې دغه کې به ګوتې نه ووهئ. ټیک شوله. نه به په دې اپشن کې ګوتې ووهئ، نه به په دې کې، صرف سمپلی بس په دې باندې به کلیک کوئ تاسو. ټیک شوله. په دې کې به بیا تاسو ته دوه دغه ښکاري، دوه اپشنه. په دې پیله نمبر باندې به تاسو کلیک کوئ. ټیک ده. په دې باندې چې کله کلیک کوئ د هغې نه پس به ستاسو نه خپل نوم غواړي. زه به دلته ورکړمه زما دلته د وقاص نوم ورکړو. ټیک شوله. په دې نیکسټ باندې به زه کلیک کومه. د هغې نه پس به تاسو دلته خپل ډیټ آف برث لیکئ. کوشش به کوئ چې دلته خپل تاریخ پیدایش چې دی دا د هغې ورځې ولیکئ کوم چې ستاسو یعنی صحیح په کارډ کې کوم تاریخ پیدایش وي هغه به لیکئ، ځکه چې دا بیا وروستو ځینې ټایم کې داسې مسله کوي چې کله خدا نخواسته ستاسو دا چینل چې دی دا هیک شي. ټیک شوله. نو بیا چې کله دا ویریفای کې یا څه بله مسله راشي ډاکومنټس کې نو بیا ستا نه دا جیمیل غواړي. نو په دې جیمیل کې چې کله بیا ستا ډیټ آف برث وګوري او یعنی ستا تاریخ پیدایش وګوري نو هغه بدلي او ستا د کارډ تاریخ پیدایش چې دی هغه ډېر بدلي. نو بیا میج نه خوري یعنی یوځای کېږي. نو د هغې وجې نه بیا تاسو ته مسله جوړوئ. ټیک شوله. دلته به چې دی زه اوس کال به تاسو سلیکټ کړئ. ټیک شوله. او میل دې کې به میل زه سلیکټ کړم. په دې نیکسټ باندې به کلیک کومه. دې نه پس چې دی اوس تاسو نه یوزر نیم غواړي. ماته دا یوزر نیم راکړو چې دا ته یوز کا، خو زه خیر دا نه یوز کومه. زه به دلته یوز کم PK. ټیک شوله. دا شته دی الریډي. دا نمبر ماته راکړو چې دا یوز کا، خو دا هم زما نه دی خوښ. زه به شی وکړم بیا یې ووایم چې دا هم شته دی.
بس دا یو اوس مونږ سلیکټ کوم ټیک شوله وقاص پټان 00 دلته به اوس پاسورډ ورکوئ تاسو چې کوم داسې پاسورډ به ورکوئ چې په هغې کې یعنې د انګلیش چې دی غټ حروف هم راشي ټیک شوله او واړه هم راشي ټیک ده که نه پاسورډ ورکول نه بعد به په دې نیکسټ باندې کلیک کوئ بیا به چې دی سیو به کو لاندې به سکرول کوئ نو دا یس آی ایم این په دې باندې به کلیک کوئ د هغې نه پس به په دې نیکسټ باندې کلیک کوئ بیا به لږ سکرول کوئ او اګري باندې به کلیک کوئ دا به لږ ټایم غواړي ستاسو ګوګل اکاونټ چې دی دا به وختي طور جوړ شي ټیک شوله چې مونږ کوم جوړ کړی دی هغه دا دی صحیح ده په دې باندې به کلیک کړو د هغې نه پس به د دې سیټینګز کو ټو سټیپ ویریفیکیشن دا ډېر لازمي دی ځکه چې دا جیمیل ستاسو نه چې کله هیک شي او بیا د دې تاسو معلومات کوئ ټیک شوله هغه چینل یا په دې کې چې کومه ډیټا وي هغه راغونډوئ نو بیا ډېره غټه مسله کوي نو اوس به په دې منیج یور ګوګل اکاونټ باندې به کلیک کړئ ټیک شوله په دې باندې چې کله کلیک کوئ دا به بیا لږ سرچینګ کوي ټیک ده د هغې نه پس به دلته به راشئ او تاسو به په دې سیکیورټي په دې آپشن باندې به کلیک کوئ ټیک شوله د دویم نمبر باندې په دې باندې چې کله کلیک کوئ دلته دا ټو سټیپ ویریفیکیشن دا از آف نو دا آپشن چې دی که نه دا ډېر لازمي دی لازمي بې انتها لازمي دی ځکه چې دا به تاسو آن کړئ په دې کې به ستاسو نمبر غواړي ټیک شوله یعنې موبایل نمبر تاسو خپل موبایل نمبر به هم دلته ورکوئ کوشش وکوئ چې د یو چینل دپاره یو نمبر وي ټیک شوله د هر چینل ځان له نمبر وي نو بیا به داسې وي چې تاسو ته به څه مسله نه راځي که چېرته ستاسو یو چینل باندې کاپي رایټ راشي ټیک شوله او هغه یوټیوب چې دی ډیلیټ کړي نو که په دغه نمبر باندې ستاسو نورې څومره هم جیمیل وي که نه هغه ټولې د هغې سره وړاویږي اوس زما دا په دې ټرن آن ټو سټیپ ویریفیکیشن په دې باندې به زه کلیک کوم ټیک شوله زما فون نمبر د دې سره ویریفای دی نو ګورئ زما ټو سټیپ ویریفیکیشن چې کوم دی په هغې کې زما نمبر ایډ شو او دلته چې تاسو ته ښکاري ټو سټیپ ویریفیکیشن آن سینډ دا چې دی زما ټو سټیپ ویریفیکیشن دا آن شو ټیک شوله زما نمبر یې واخیستلې هر څه وشو د هغې نه پس به اوس تاسو راشئ او په دې جیمیل باندې به اوس دلته په یوټیوب کې چینل جوړو ټیک ده را به شئ یوټیوب ته او یوټیوب اپډیټ غواړي یوټیوب موږ را اپډیټ کو دا به زه اپډیټ کوم ټیک ده
یوټیوب ته راشئ نو بیا به په دې اپشن باندې کلیک کوئ. تاسو ته دا ښکاري ټیک ده، په دې باندې چې کله کلیک کوئ د هغې نه به کریټ ا چینل د دې به تاسو ته که چېرته ستاسو وي که نه چینل جوړ وي دلته په دې ځای کې نو بیا به تاسو ته وایي چې ورګه دا به اوس په دې باندې به کلیک کوئ سمپلی او دلته تاسو د خپل چینل نوم ایښودلی شئ، یعنې څنګه نوم تاسو دې لږدئ ټیک ده. دغه شانته کې دا هینډل چې دی که نه هینډل ډېر لازمي دی. دا یو داسې کار کوي لکه ته د یوې ویډیو لینک راواخلې او هغه چاته په وټساپ باندې کاپي کړي ټیک شول او هغې ته ورولېږي نو څنګه هغه ستا د ویډیو ته ډایرکټ راځي یا ستا د ویډیو ټایټل ډایرکټ هغه سرچ کړي او ستا ویډیو ورته راشي. دغه شانته کې دا هینډل دی چې دا څوک سرچ کړي که نه نو ستا چینل ته ډایرکټ کس شي راتللی ټیک شوله. د دې په سرچ کېدلو باندې ډایرکټ ستا چینل ته کس راځي. زه به چې دی اوس دې له نوم کېدمه یوټیوب AI TV بس یوټیوب AI دې له ما نوم کېښودو ټیک شوله. د هغې نه پس به زه دله دا هینډل چې دی دا یې ما په خپله باندې بدل کو ټیک ده. که ته چینجز پکې کولی شې نو ستا مرضي ده، زما بس دا خوښ دی ټیک دی. اوس به چې دی په دې کریټ ا چینل باندې به کلیک کوئ، په دې اپشن باندې به تاسو کلیک کوئ. په دغې باندې چې کله کلیک کوئ نو ستاسو چینل به جوړ شي. تاسو کتلی شئ دا دې وګوره زموږ چینل ویو چینل ته واوښتو ټیک شوله. اوس چې دی که نه دلته په مینز سیټینګز ته به ته هله ځې چې کله ستا سره یو نیش وي یعنې ستا سره یو ټاپک در سره وي چې ته په هغې باندې ویډیوګانې شوې جوړولی. نو د ټول نه مین مسله چې ده اوس د نیش ده. نیش به دلته څنګه فاین کې یعنې ځان له به نیش څنګه منتخب کې نو راول به ریسرچ کې ټیک شوله. ریسرچ به کې یعنې معلومات به کې هغه کسانو چینلې به ګوري په کوم د نیش د منتخب کولو دپاره د ټول نه بیسټ چې کوم دی یو درې څلور اپشنه دي چې هغه ستا سره خامخا درسوي. نمبر 1 دا دی چې ستا خامخا یو ټاپک باندې ته کله ویډیوګانې جوړی ستا په هغې کې دلچسپي وي، ته د بل د خولې په وینا باندې ونه کړي چې یار ته په دې کې دا جوړ کا، ستا په هغې کې دلچسپي نه وي یعنې هغه شانته کې ویډیوګانې ستا اړه نه غواړي چې ته ځان تاسو یو پیکج وکئ. صحیح ده، یو پیکج به وکئ د هفتې یا د میاشتې پیکجي. خو دا کوم چینل چې اوس جوړ شو که نه دا به کېدی صحیح ده او په دې باندې به صرف اور صرف ویډیوګانې تاسو ګورئ یوه هفته یوه نیمه هفته صرف مسلسل به په دې باندې شپه ورځ ویډیوګانې ګورئ ټیک ده چې یوټیوب ته دا پته ولګي چې بایی دا انسان دی څه روبوټ نه دی چې بس دا ماته صرف ویډیوګانې راکوي. ځکه چې د یوټیوب اوس په دې کې دا پالیسي هم راغلې ده په دې کال باندې چې خامخا هغه کس به ویډیوګانې جوړوي. اوس تاسو ګوره دا چینل کتلی شئ که نه دې هم ځان د کاپي رایټ نه بچ کلی دی او دغه د AI ویډیو راغوستي دي صحیح ده د AI ویډیوګانې راغوستي دي او دغه شانته کې انګلیش خلکو ته دغه کوي طریقه کار ورښیي. نور چې دی د AI ویډیو ده په هغې د دې ویوز ته تاسو وګورئ د دې داسې نورې ویډیوګانې دا وګورئ کاپي رایټ نه صرف ځان بچ کلی دی صحیح ده. دا وګورئ دا د 140 ویډیوګانې د اپلوډ کړي دي او دا وګوره په 2019 کې خو دا د انډیا دی صحیح ده. دا تاسو ته دا د نوم ښکاري دا د انډیا خلکو ته دا ویډیوګانې دغه کوي ټیک شوله اپلوډ کوي. نو دا تاسو کتلی شئ دغه شانته کې دا وګوره ډېر زبردست. نو بس تاسو به پوه شئ آی تھنک چې په دې طریقه باندې به تاسو ځان ته
نیش فاین کوي. ما سره خو الریډي نیش فاین دی، ځکه خو په دې طریقه باندې ما تاسو هر سړی به د خپل ټاپک ریلیټډ ویډیوګانې ګوري. اوس چې څوک چې دی هغه د هیسټري ویډیوګانې ګوري، یعنی تاریخ ویډیوګانې ګوري، نو هغه به راځي او دلته به لیکي چې ویډیو هیسټري. صحیح ده، هیسټري. ټیک شوله، هیسټري ویډیوز. یو منټ ډېره مو خاصه یس دا وګورئ. اوس که تاسو هیسټري ویډیوګانې جوړوئ که نه، یعنی تاریخي ویډیوګانې، نو هم په دې آپشن باندې به کلیک کوئ، دلته به راشئ او دلته به چې دی شارټ جوړوئ، لانګ جوړوئ، دلته به دا سلیکټ کړئ. ټیک ده، زه شارټ به زه تاسو ته در وښیم. ټیک ده، او دلته به سلیکټ کړئ چې this month this week this month. صحیح دی. نو اوس تاسو کتلی شئ، دا وګوره، دا ویډیوګانې د خپل ټاپک ریلیټډ ویډیوګانې به تاسو دلته څه کوئ، دا به سبسکرایب کوئ هغه چینل او د دې نه به آیډیاز اخلئ. صحیح ده، په دې طریقه باندې دا وګوره، تاسو کتلی شئ ډېر زبردست او ښکلې چینلې به تاسو ته میلاویږي. د هغې نه به تاسو ګورئ چې بایي دې په نننۍ ورځ کې د کم باره کې ویډیو جوړه کړې ده او په کم ټاپک باندې ویډیو جوړه کړې ده، د هغې به بیا سکرپټ لیکئ، د هغې طریقه کار هم درښیمه. ټوټل هیڅ مسله نشته دی. اوس راځئ او د چینل سیټینګز کوو. ټیک ده، نو د چینل د سیټینګز دپاره به تاسو لاړ شئ کروم ته. کروم به چې دی دا دی زما سره، دا دی، په دې باندې به زه کلیک کوم. ټیک شوله، او دلته به تاسو ولیکئ که نه YT سټوډیو. ټیک شوله، آی تھنک چې تاسو ته به نیش فاین شوی وي. YT سټوډیو، YT او سټوډیو STUDIO په دې باندې به کلیک کړئ. ټیک شوله، اوس چې دی دلته به دا تاسو ته دا پیل اپلیکیشن راځي، په دې باندې به کلیک کوئ. وګوره دا تاسو اوس دې ایپ ته راولي، YT سټوډیو چې کوم ایپ دی که نه دې ته مونږ راولي، خو مونږ به په دې باندې کلیک کوو، په دې لاندې باندې. ټیک شوله، اوس ګورو، نو دا وګورئ تاسو یې د چینل سیټینګز ځای ته راوستلی. صحیح ده، تاسو به دا پیج به ځان ته کولاوئ. ګورئ دا ټیک شوله. اوس په دې کې به سیټینګز څنګه کوو، نو دا لاندې تاسو ته دا سیټینګز نشان ښکاري، دا دی په دې ګوټ کې، په دې باندې به کلیک کوئ، تاسو ته به دا پیج کولاو شي. ټیک شوله، دې پیج کولاوېدل نه پس به په دې اولني اپشن کې چې کوم کولاو شي که نه، په دې کې تاسو ته دا وایي چې بایي ته چې کومې پیسې د مونټایز کېدلو نه پس چې تا ته کومې پیسې میلاویږي، دا ته په کم ملک په کرنسۍ کې په پیسو کې ته ځان ته شو کول غواړي، نو بس دا په خپل ځای باندې ټیک دی، یعنی یونایټډ سټیټ. صحیح دی، صحیح شوله. زه دا کلاس تاسو ته په دې وجه باندې په آرام سره اخلم، زه وایم چې تاسو پوه شئ او یاد ساتئ که نه، د دې کورس د کولو نه پس هیڅ ضرورت نشته دی چې تاسو لاړ شئ او د چینل طریقه کار چې دی دا د بل چا نه زده کوئ، هیڅ ضرورت نشته بالکل. ځکه یاره چې زه تاسو ته قسم وخورم که نه، په خوله کې مې کلمه ده، مسلمان یم الحمدلله، تاسو میرونه وئ، خو چې یو فیډ کورس هم واخلئ، یعنی تاسو یې په روپو واخلئ که نه، نو هیڅ پیدا به نه وي. ځکه به پیدا نه وي چې تاسو ته به هم څیز دا درښیي. نور مخکې تلاش، سرچنګ، ویډیو ایډیټنګ جوړول، طریقه کار دا ستاسو په لاس کې دی. ټیک ده، چې تاسو څنګه ویډیو جوړول غواړئ، یعنی ستاسو به خامخا راول نیش فایني، یعنی ټاپک تاسو ته چې ما څنګه دا تیر پریکټس وکړو، تاسو به دغه شانته کې چینل د ځان سره سبسکرایب کوئ، د هغې نه به آیډیا اخلئ، د خپل ټاپک ریلیټډ چینل به تاسو د ځان سره سبسکرایب کوئ.
نو د هغې نه به تاسو ته الریډي آیډیا میلاویږي چې یار دې په نننۍ ویډیو کې یا په نننۍ په دې جمعه کې دې کومې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي دې چینلو په هغې باندې څومره ویوز رالو. دا طریقه کار به تاسو د دې نه یادوي. اوس چې دی د دې اپشن نه بعد دا دویم اپشن راځي، صحیح ده. په دې باندې چې کله کلیک کوئ نو تاسو ته به دغه شانته کې دا 3 پیجز کولاو شي. یو دا اولنی دی، دویم دا دی او دریم دا دی، صحیح ده. په دې اولنی باندې به سلیکټ الریډي دلته وایي چې کنټري آف دا زه لږ را زوم کوم. په دې کې به چې دی زه خپل د کوم ملک نه چې یی تاسو که نه هغه به دلته سلیکټ کوئ. ټیک شوله. که څوک د افغانستان نه نو افغانستان به سلیکټ کوئ. که څوک د پاکستان نه هغه به د پاکستان، که د دنیا د هر ګوټ نه یې خو بس ته چې په کوم ملک کې اوسېږي د هغه ځای نوم به ته دلته ورکوې، د هغه ملک. که څوک د افغانستان نه نو الریډي په دې کې افغانستان هم شته دی، صحیح ده. پاکستان هم پکې شته دی. او بل دا ده چې اکثر ما ویډیوګانې کتلې دي چې افغاني نورونو ته دا مسله راځي چې یار د هغو چینل چې دی د هغه ځای نه مونوټایز کېږي نه. نو تاسو به شی وکړئ چې دلته به پاکستان کې څوک ورور یا څه ملګري څوک خو به وي یا په بل ملک کې، نو د هغې ته ووایه چې ما ته چینل جوړ کړه، صحیح ده. او د هغې په درو باندې ته دې ته داخل شه. خو بیا هم په هغې کې مسله راځي، نو خیر داسې اعتمادي کس به ګورئ چې په هغې باندې تاسو خپل ځان ته چینل جوړ کړئ نو ډېره به ښه وي، صحیح ده. اوس دلته دا کیورډز دي، صحیح ده. کیورډز یعنی هغه الفاظ چې ستاسو ویډیو خلک ګوري او دا مطلب څه الفاظ ورکړي، ټیک شوله، او تاسو دا ویډیو ورته ښکاره شي. نو دلته به تاسو هغه الفاظ لیکي. په دې کې به د چاټ جی پی ټي نه هم مدد اخلئ، ټیک شوله. زه چې دی اوس په دې کې به ولیکم دغه شانته کې به د ایرو باندې به تاسو به خپل کیبورډ کې کلیک کوئ نو دا به تاسو ته یو کیورډ شو ای آی ویډیو. زه به بیا ولیکم ای آی ویډیوز ټیک شوله. دا به ولیکم، دا دویم کیورډ شو. دغه شانته کې artificial intelligence یو بل کیورډ شو. دغه شانته کې اوس به تاسو چې دی د چاټ جی پی ټي ته راشئ، ټیک شوله. چاټ جی پی ټي ته به راشئ. زما سره به دلته آی تھنک چاټ جی پی ټي نه وي، چاټ جی پی ټي نشته دی. تاسو په دا اپشن تاسو ته په دغه کې میلاویږي په واتساپ کې. خو زه خیر زه واتساپ باندې اوس دلته نه کوم ځکه چې بیا سکرین کې دا نمبر یې شو کېږي د واتساپو، د هغې وجې نه زه دې ته نه ځم. خو بس تاسو به دلته دا سیټینګز وکړئ، ټیک ده. نو دلته به تاسو کیورډز ولیکئ. دا به زه وروسته په قلاره باندې ډکم، خو تاسو به په دې طریقه باندې د خپل نیش دومره لازمي او ضروري شی دی که نه. ګوره چې ستا د ټوټل چینل د اول نه راواخله تر د اخرې ورځې پورې، یعنې د مونټایز کېدلو ورځې پورې نیش چې دی که نه، دا چې تا په کومه ورځ باندې منتخب کړی وي د هغې ورځې نه دا کار کوي. ځکه چې اوس ته سیټینګز کې نو په سیټینګز کې به ته د هغې ریلیټډ ویډیوګانو ټاپک دا به ته دلته ورکې که نه، کیورډز به ته دلته ورکې چې ستا نیش نه فاین، ستا نیش نه منتخب، نو ته به دلته کیورډز څه ورکې. ته به په چاټ جی پی ټي باندې په کومه طریقه باندې ته دغه وکړي،
سرچنګ وکړي چې ته ځان له کیورډز پیدا کړي نو خامخا نیش چې ستا منتخبي ته به چاټ جی پی ټي ته وایي چې وایي ما ته اوس په دې باره کې ته ما ته څه راکړه کیورډز راکړه ډسکرپشن خو خیر اسان دی هغه خو ته زه طریقه درښیم د نورو چینلو به ډسکرپشن یې راواخلئ چاټ جی پی ټي ته به یې ورکړئ کاپي به یې کړئ هغه درته وروسته طریقه درښیم ټیک شوله اوس به چې دی او دلته چې دی په دې د 500 پورې چې دی تاسو الفاظ لیکلی شئ صحیح شوله کیورډز تاسو لیکلی شئ یعنی 500 الفاظ تاسو لیکلی شئ چې دا به ستاسو کیورډز دي د هغې نه پس د دویم آپشن ته راځو او په دې کې چې دی دې کې به تاسو که دا ویډیوګانې تاسو د ماشومانو دپاره جوړوئ که نه نو یس باندې به کلیک کوئ صحیح شوله په دې درې واڼو کې په دې اولني باندې به تاسو کلیک کوئ یعنی او زما دا ویډیوګانې د چا دپاره دي د ماشومانو دپاره دي ټیک شوله دغه شانته کې په دې دویم آپشن دا منځومی آپشن چې دی په دې کې تاسو ته وایي چې بایي ستا دا ویډیوګان چې دی دا د ماشومانو دپاره نه دي ټیک شوله نو زما دا ویډیوګانې چې دی دا خو الریډي او په دې لاندې کې تا ته وایي چې بایي بس دا به چې دی ته به پرېږدي په خپل ځای باندې او چې کله تا ویډیو اپلوډ کوله نو بیا به تا ته دا آپشن راځي چې مطلب ستا دا ویډیو د ماشومانو دپاره ده او که د غټو خلکو دپاره ده نو دا به ته به هلته سلیکټ کې خو بس دا به موږ پرېږدو یا به زه سلیکټ کړم چې بس دا نوٹ سیټ دس چینل is not mode for kids یعنی دا د ماشومانو دپاره نه دی ټیک شوله په دې کې لاندې چې دی اوس په دې کې لاندې هیڅ ضرورت نشته نور آپشن هو کولاول یا آن کول دا په خپل ځای باندې پرېږدئ ټیک شوله د هغې نه پس به دې بل دریم ته موږ واړو اوس دلته چې دی که نه دا درې آپشنه نه دي دا 1 2 3 دا یو خو الریډي انیبل دی یعنی کولاو دی صحیح ده اوس به دا دوم داسې کولاو وایي په دې دویم کې چې دی دې کې به ستاسو نه موبایل نمبر غواړي ټیک شوله او ستاسو هغه موبایل نمبر ته به یو کوډ ځي هغه به دلته پیسټ کوئ نو ستاسو سره به دا آپشن کولاویږي اوس وګوره په دې ویریفای فون نمبر باندې به زه کلیک کوم ټیک شوله نو دا به ما یو بل پیج ته بوځي هلته به ما ته وایي چې بایي اوس ګوره تاسو به وینئ دلته ما ته وایي چې ته خپل فون نمبر یعنی موبایل نمبر ما ته راکړه صحیح شوله نو زه به دلته خپل موبایل نمبر ولګوم 0300 خیر زه به تاسو ته نه شو کوم د دې طریقه باندې به تاسو خپل نمبر ولیکئ اوس به دې نمبر ته چې دی یو کوډ ځي د شپږ انچو کوډ به دې ته راشي ټیک شوله دا کوډ راغی دا به زه د دې ځای نه کاپي کړم دلته به پیسټ کړم ټیک شوله دا چې پیسټ شو په دې انیبل اوس فون نمبر ویریفای دا چینل چې دی دا زما د دې فون نمبر سره لکه مطلب ټچ شو ټیک شوله د هغې نه پس به زه بیرته سیټینګز ته لاړ شم سیټینګز ته یاد ساتئ ګوره سیټینګز نه نه اوس تاسو ته دا آپشن راځي که نه په کنټینیو ټو سټوډیو باندې به کلیک کوئ په دې باندې په دې آپشن باندې به تاسو کلیک کوئ دا داسې هم شی تللی صحیح ده او په بله طریقه هم ورله شی راتللی ګوره ورته خو ګوره هلته موږ یوه بله غلطي کړې ده که نه هغه به درته زه اوس درښیم چې ګوره دلته به نه دی یو منټ کروم ته به بیرته واپس لاړ شو او ستاسو سره که دا آپشن داسې نه کولاویږي نو بیا به چې دی تھنک د دې هغه 3 ډاټ سیسټم چېرته دی نو دا وګورئ په دې 3 ډاټس باندې به تاسو کلیک کړئ ټیک شوله که دا ستاسو سره دا آپشن یعنی دا تاسو ډایرکټ وایټ سټوډیو ته بوځي که نه په دغه 3 ډاټس باندې به تاسو کلیک کوئ په دې چې کله کلیک کړئ که نه دا به ډیسکټاپ موډ ته واړئ دې آپشن ته به یې راواړئ په دې باندې به کلیک کړئ په دې باندې صحیح ده دا به ډایرکټ ډیسکټاپ موډ ته واړئ په دې باندې چې کله کلیک کړئ ټینک نه No.
بدلته موږ سرچ کوو وای ټي سټوډیو چې څه کوي نه الریډي سرچ کې راځي دا اوس بیا موږ د ایزي ته راولي خو بیا هم تاسو ته دا مسله راځي که نه تاسو به شی وکړئ زموږ سره به دا وای ټي سټوډیو شته که نه دا ډاونلوډ به وي ځکه چې دا راځي دا نه ده دا زما سره فی الحال لا ډاونلوډ هم نه ده خو بیا هم دا آپشن راځي نو بس تاسو ته چې کله دا راتلو په دې ان آف هغې باندې به کلیک کوئ او بس په دې آپشن باندې به کلیک کوئ ټیک شوه کوشش به وکړئ چې ځان دې طرف ته راولئ صحیح ده د دې به 3 طریقې دي تاسو بس په کروم کې به چې دی تاسو ځان ته دا وای ټي سټوډیو کولاوئ دا آپشن ټیک شوله نو سیټینګز باندې به دوباره کلیک کو اوس ګوره موږ دلته غلطي دا کړې وه که نه چې ما کم سیټینګز کړي وو د هغې سیټینګز ما چې کوم کیورډز ورکړي وو اوس هغه نشته دی اما چې کوم خپل ملک سلیکټ کړی و هغه پکې هم نشته دی ولې وجه څه ده چې کله ما خپل کار وکړو ټیک شوله یعنی ما کوم کیورډز ورکړه کوم ملک مې سلیکټ کو دلته چې ما کوم آپشن سلیکټ کړل صحیح ده د هغې نه پس ما ته دا سیو بټن چې ده که نه ګوره ورته زه اوس دلته خپل ملک سلیکټ کوم نو دا سیو بټن به تا ته آن شي چې بھائی تا دا کار وکړو اوس ته چې دی دا زموږ سره سیو کا چې دا سیو شي د هغې نه پس وګوره اوس الریډي دا انیبل شوه یعنی کولاو شوه اوس که زه په دې باندې کلیک کوم نو زما دا تاریخ د ملک د کم ما سلیکټ کړی دی او په خپل ځای باندې برقرار پاتې شي چې ما دلته کوم کیورډز ورکړل هغه به په دې خپل ځای باندې برقرار پاتې شي که دا مې ورنه کړل نو دا به څه شي بیرته به واپس ډیلیټ شي نو د دې شي به ډېر خیال ساتئ صحیح ده دا به زه وروستو بیا کومه خو په دې آپشن کې ما چې کوم کار کړی و هغه هم په خپل ځای باندې بیرته واپس به برقرار شوی ټیک ده که نه وګورئ هلته موږ نو set this channel is not mood for kids دا موږ سلیکټ کړی او اوس چې دی هغه سلیکټ نه دی خپل ځای ته واپس راغلی دی نو د دې شي به ډېر غټ خیال ساتئ صحیح ده سیو باندې به کلیک کوئ او د دې نه پس چې اوس ګوره زموږ سره هغه دویم آپشن چې دی دا انیبل شوی دی کولاو شوی دی اوس دا دریم چې دی که نه په دې باندې چې کله کلیک کړي دا خو په 3 طریقو باندې کولاویږي یا خو یو دا دی چې ته د خپل کارډ ستا چې کوم نمبر دی ته چې په کوم طریقه باندې ویډیوګانې جوړی یا ته راشې او خپل اشناختي کارډ یا ستا تذکره چې ده هغه ته راواخلې او دې ته شو کې صحیح ده د دې نه دا به تاسو تصویران ښیي چې مطلب ته خپله تذکره شو کا ټیک شوله یا چې دی ستا په ویډیو په ستا چې کوم ویډیوګانې به تا اپلوډ کې د هغې نه به موږ ستا دا آپشن چې دی دا ویریفای کړو نو دا تقریبا په 2 میاشتو کې د ویډیو سره ویریفای کیږي یا چې دی تا ته وایي ته خپل فیس یعنی خپل مخ موږ ته وښایه چې دا موږ وینو نو په دې طریقه باندې خو دا لازمي به کولاوئ ټیک شوله ځکه چې تاسو به په خپل چینل کې د 2 میاشتو پورې پین کوډ نشئ لګولی پین کمنټس چې کوم دی هغه تاسو نشئ لګولی نو د هغې وجې نه ځکه چې ستاسو نه دا ویریفای غواړي او دا آپشن ستاسو نه ویریفای کېدل غواړي او دا ستاسو ویریفای نه د دې وجې نه بیا دا آپشن نه لګي نو دا به نو هلته بیا کمنټس نه لګي سوري نو دا به خامخا تاسو دغه کوئ کولاوئ ټیک ده اوس زه خو اوس دلته اوس ما ته 3 آپشن راغله ګوره ورته وایي ته چې دی که نه ټیکس ا سیکنډ ویډیو آف یور سیلف یعنی ته خپله باره کې چې کوم دی 6 سیکنډه ویډیو مونږ ته یا راکړه یا ټیکس ټو فوټو آف یور آی ډي یا په خپله آی ډي باندې د خپلې آی ډي تصویر ما ته راوښوه یعنی ستا چې کومه تذکره ده یا شناختي کارډ دی یا هسټري as you grow as you use YouTube and follow comment او دا شان کې دا نو یعنی تا ته خپل مرضی دي دا چې په دې 3 کارونو کې ته کم یو کې ټیک شله بیا نو په دې کې
په کار دی چې تاسو یا د خپل تذکرې تصویر ورکړئ یا د خپل ځان مخ هلته به تاسو ته آپشن راځي چې دا مخ داسې واړوه یا دې طرف ته واړوه داسې پورته کړه ښکته کړه چې دا ستاسو دا مخ سیف کړي او دا ته یو انساني روبوټ نه نو د دې نه پس به بیا دا هم انیبل شي صحیح ده په دې سیو باندې به کلیک کوئ نو زموږ سره به دا آپشن هم دغه شي پوره شي صحیح شوله د هغې نه پس به چې په سیو باندې کلیک کوئ دا به واپس بیرته بندېږي نو بیا به راځئ اوس به چې دی د درېیم نمبر ته راځو په درېیم نمبر کې چې دی ټایټل اینډ ډسکرپشن دا چې دی که نه دلته به دا نه ټایټل ورکوئ نه به ډسکرپشن ورکوئ بیا ولې ځکه چې د هرې ویډیو دا د ویډیو په باره کې ستا نه ټایټل غواړي د ویډیو په باره کې ستا نه ډسکرپشن غواړي ټیک شوله نو تاسو به دلته نه ټایټل ورکوئ ځکه چې د هرې ویډیو ټایټل چې دی دا بدلي صحیح ده ځکه د هرې ویډیو یو شانته کې ټایټل نه وي تاسو به دا هم نه ورکوئ دغه شانته کې ډسکرپشن دی ډسکرپشن به هم تاسو نه ورکوئ ها که چېرته لینک اپلوډ یعنی تاسو د واتس اپ چینل دی د هغې لینک دلته تاسو پیسټ کولی شئ چې دا تاسو په هر ویډیو په ډسکرپشن کې خلکو ته شو کیږي نو بالکل ته دلته ورکولی شئ صحیح شوله د هغې نه پس دلته چې دی ویزیبیلیټي دا یو اپشن چې دی دا یعنی ستا چې کومه ویډیو اپلوډ کیږي ټیک شوله اوس په دې کې درې اپشن دي یا خو پبلک پرایویټ او انلیسټډ په دې درې واړو کې د ټول نه بیسټ چې دی دا کوم چې سلیکټ دی دا نه دی صحیح ځکه چې ګوره ته کله خپله ویډیو اپلوډ کوې که نه نو که دا پوره شوي او که نه پوره شوي خو ستا دا ویډیو به خلکو ته شو کېږي ستا چې کوم سبسکرایبر دي ستا چې کوم مطلب ویډیو چې ستا د کومه ذمهواري چې یوټیوب اخلي او خلکو ته شو کوي به صحیح ده نو هغه ذمهواري بیا ډایرکټ یوټیوب ډایرکټ شروع کوي حالانکې ستا هغه ویډیو پوره اپلوډ شوي نه دي یوټیوب ته او ستا دا ویډیو راواخلي خلکو ته شو کړي چې په هغې باندې څوک په هغه ټایم کې کلیک لګوي ټیک ده نو هغه به بور کېږي ځکه چې هغه به نښلي اپلوډ شوي به پوره نه او بل فایده چې تاسو دا دویم نمبر یا سلیکټ کوئ یا دا درېیم نمبر سلیکټ کوئ په دې کې فایده دا ده چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ که نه د ویډیو به تقریبا د اپلوډینګ یعنی د پبلیک کولو نه چې خلکو ته ښکاره شي د هغې نه مخکې به تاسو خپله ویډیو 4 غنټې 5 غنټې یا 6 غنټې آی تھنک 7 غنټې یا کم سے کم 4 غنټې 3 غنټې مخکې به تاسو دا اپلوډ کوئ چې یوټیوب ته پته ولګي چې بھائی دا ویډیو ماته راغلی ده خو دا به اوس پبلیک کیږي او دا د څه په باره کې دا چاته به سینډ کول غواړي نو چې دا ټوټل هر څه یوټیوب کلیر کی صحیح ده ستا دا ویډیو وګوري د هغې نه پس اوس دلته چې دی د دې نه پس ټیګز دي په ټیګز کې مطلب هغه وروستو چې موږ کوم څنګه ټیګز ورکړي وو اے آی سټوډیو اے آی ویډیوز دغه آرټیفیشل انټیلیجنس دغه شانته کې کیورډز به تاسو دلته ټیګز به تاسو ورکوئ دلته هم چې دی تقریبا د 500 پورې تاسو ورکولی شئ صحیح ده خو یاد ساتئ د سیو بټن چې دا ستاسو نه هیر نشي کله هم ځکه چې تاسو نه دا هیر شي که نه نو بیا ستاسو به دوباره راځئ او دا به کوئ دا سیټینګز به دوباره کوئ نو بیا به درته ګرانئ اوس به چې دی په دې دویم باندې زه کلیک کوم ټیک شوله دلته چې کوم دی په دې اولني کې چې دی په دې اپشن کې په دې کې به تاسو هیڅ هم نه کوئ ټیک ده دا به په خپل ځای پرېږدوئ بس دا په خپل ځای صحیح دی اوس دلته چې کوم دی کیټیګري دا کیټیګري نه ده په دې کې تاسو ته دا یوټیوب چې دی دا کیټیګریانې دي صحیح ده خو په دې په یو کې دومره دننه دومره کیټیګریانې دي زه لکه اوس تاسو ته د ایجوکیشن سلیکټ کوم ټیک شوله په دې ایجوکیشن کې دومره ویډیوګانې او دومره قسمونو باندې ویډیوګانې اپلوډ کیږي ګوره تاسو به طارق پټان اورېدلی هغه هم په ایجوکیشن کې راځي ځکه چې خلکو ته تعلیم ورکوي حالانکې هغه څنګه تعلیم ورکوي د اے آی په باره کې یا د نورو شیزونو په باره کې هغه ویډیوګانې خلکو ته خیجوي صحیح ده دغه شانته کې د تاریخ ویډیوګانې هغه هم په ایجوکیشن کې راځي د مطلب د پخواني جنګونه چې کوم شوي دي دا هم په دغه کې راځي په ایجوکیشن کې راځي
که ستا د سکول یو کتاب وي او هغه ته پړاوول غواړې که نه او ته هغه خلکو ته ښیې هغه هم په ایجوکیشن کې راځي هم په دې کټګرۍ کې راځي نو تاسو به د دې اوس ته چې اوس تا ته معلومیږي نه چې یار زما دا ویډیو چې دا خو د ایجوکیشن په باره کې نه دي ټیک شوله نو ته به دا شی وکړي چې ستا کومه کټګري د دې نه به یو سکرین شاټ واخلې او جیمینای چې ده که نه دا به د ځان سره را ډاونلوډ کې او هغې ته به ووایې بایي زما چې دی دا زما ویډیوګانې داسې ویډیوګانې زه جوړوم یعنی زه د ځناورو ویډیوګانې جوړوم یعنی د پیشوګانو او د کوترو د دې شیانو ویډیوګانې زه جوړوم نو په دې کې زه کم یوه کټګري د یوټیوب دا کټګري نه په دې کې زه کومه یوه سلیکټ کړم جیمینای چې دا هغه هم د یوټیوب چې دی یو پلیټفارم دی نو هغه به تا ته ووایي چې یار په دې کې ته دا کټګري سلیکټ کړه نو هلته هم تا ته معلومولی شي او یا چې دی یو تر اخلي او هلته د دې نه نوم لیکي صحیح ده او یوټیوب جیمینای ته ځي یا چاټ جی پی ټي ته ځي او هغې ته وایي چې په دې کې کم ریلیټډ ویډیوګانې جوړېږي یعنی په دې کټګرۍ کې څنګه قسمونه ویډیوګانې راځي زما دا ویډیو پکې راځي که نه پکې راځي نو دا به تا ته بیا الریډي وایي چې او ستا پکې ویډیو راځي یا پکې ستا دا کټګري په دې کې راځي یا نه راځي نو دا به هم تاسو د دغه ځای نه فاین کړئ ما ایجوکیشنل سلیکټ کړله اوس دلته چې دی ویډیو لینګویج دا دریم نمبر آپشن چې دی دا یو ټیک شوله په دې کې تا ته وایي چې ویډیو لینګویج یعنې ته چې دا کومې ویډیوګانې به جوړوې د دې به الفاظ خبرې چې دی دا به په پښتو کې په اردو کې وي په انګلیش کې وي په عربۍ کې وي په کومه ژبه کې وي چې ته دا خبرې کې نو اوس بیا به چې دی دلته به ته هغه خپله ژبه سلیکټ کړي چې یعنې ستا دا ویډیوګانې به په کومه ژبه کې وي نو زما ویډیوګانې چې دی دا به الریډي د انګلیش کې وي صحیح ده نو زه به انګلیش سلیکټ کړم ټیک شوله د هغې نه پس چې دی دا آپشن چې دی دا یو په دې کې به تاسو هېڅ ګوتې نه ووایئ بس دا په خپل ځای باندې ټیک دی د هغې نه پس لاندې راشي ټایټل اینډ ډسکرپشن لینګویج یعنی د ستا ټایټل به په کومه ژبه کې ډسکرپشن به دې په کومه ژبه کې هغه به دلته سلیکټ کړې نو بس ټایټل او ډسکرپشن چې دی دا به هم زموږ په انګلیش کې نو دا به پسې زه دلته به هم زه انګلیش سلیکټ کړم ټیک ده ټیک شوه او اوس دا آپشن چې دی د کمنټس که تاسو شارټ ویډیوګانې جوړوئ که نه نو کمنټس به آف ساتئ یعنی بند به ساتئ ولې ځکه چې په اوله کې په ویډیو باندې دومره ویوز نه راځي نه پې لایکس راځي صحیح ده نو ښه خبره دا ده چې بیا څوک هغه ویډیو ته وګوري نو راولې لایکس ته وګوري کمنټس ته وګوري چې هغه کم وي نو بیا څوک ویډیو نه ګوري نو دا آف ښه دي یعنی بند ښه دي چې د هغې وجې نه ستاسو دا ویډیو چاته دا پته نه لګي چې بس په دې باندې څومره لایک دي په دې باندې څومره کمنټس دي نو د هغې وجې نه بس تاسو په شارټ کې ویډیو ټیټه ځي صحیح ده څوک به بور کېږي نه چې یار دا چینل نوی دی او موږ یې نه ګورو دا قصې هم خلک اکثر کوي نو د دغې نه به ځان بچ ساتئ ټیک شوله دا به آف ساتئ بیا وروسته هرې ویډیو تا ته آپشن راځي چې آیا ته د دې کمنټس کولاوی نه کولاوی بندی څنګه کوي نو هغه هم بیا ته کولی شي اوس د دې نه پس چې دی دا یو آپشن دی نو دا د مونټایزیشن نه بعد چې کوم دی دا به تاسو ته کولاویږي صحیح ده دغه په خپل ځای باندې پرېږدوئ اوس نور پکې هېڅ کار نشته دی بس سیو باندې به کلیک کړئ دا به چې دی واپس موږ بیرته سیټینګس ته ځو ټیک شوله دا دی سیټینګ دا آپشن دی دې ګوټ کې په دې باندې به کلیک کوئ په دې طریقه باندې زموږ اولنی مو شو دویمه مو شو دریمه مو شو اوس دا څلورم دی صحیح ده څلورم کې دومره څه نشته دی ځکه چې په دې کې چې کوم کار کېږي هغه به د یعنی د په دې کې هېڅ هم نشته دی بس دا په خپل ځای باندې پرېږدوئ دغه شانته کې دا دی اوس په دې کې چې دی لږ ډېر معلومات به غواړي اوس چې دی کمنټ آن نیو ویډیو آن پوسټ دا چې دی موږ آف کړي دي هلته هم آف کړی او بس دلته هم اوس ماته آف ښیي که دا موږ نه وی آف کړي دا به دلته آن وی صحیح ده او مونټایزیشن دا چې دی دا هم د مونټایزیشن نه بعد به ورکې ایډیټ او
ډیکټ ورډز. دا ډیکټ ورډز دا هغه الفاظ دي لکه مطلب کنځلې شولې، تا د څوک رد بد وایي، صحیح ده، او داسې مطلب پالتو خبرې تا ته کوي، صحیح ده، د هغې باره کې به ته دلته هیشټیګز ولیکي، یعنې چې داسې قسمه ویډیو داسې قسمه خبرې چې ما ته څوک په کمنټس کې وکړي نو پکار ده چې هغه زما آډینس ته، زما خلکو ته دا نه شو کېږي، خلکو ته نه ښکاري چې هغو بد یې ګڼي یا یې ښه ګڼي، ځینې چې په ما پسې لګیا شي نو د هغه الفاظ به ته دلته ورکړي نو هغه به دلته هغه شانته کې الفاظ چې کله راځي نو هغه به خلکو ته نه شو کېږي. ټیک شوله. د هغې نه پس نور په دې کې هېڅ کار نشته دی. بیا چې دې بل ته راواوړئ، په دې بل کې چې دی اوس دلته اوس ایډیټ ساوند موډ، ښه په دې کې هم ستاسو هېڅ کار نشته، بس دا په خپل ځای باندې پرېږدوئ. دا د مونټایزیشن نه بعد خبرې دي انشاءالله تعالی چې چینل مونټایز شي نو دا به تاسو ته ښکاره کېږي او د دې طریقه کار به تاسو معلوموئ، صحیح ده. نو دا اوس نه کېږي. اوس دلته چې دی دلته هم بس هېڅ هم مه کوئ، دا په خپل ځای باندې پرېږدوئ، بس سیو باندې به کلیک کوئ. ټیک شوله. دا آپشن وشو، د هغې نه پس زمونږ سره کم یو پاتې دی، آی تھنک دا یو پاتې و، نو دا هم په خپل ځای باندې پرېږدوئ، په دې کې هم هېڅ دغه مه کوئ، صحیح ده. دا مونټایزیشن نه بعد خبرې دي. نو ستاسو آلریډي چې کوم کار و د سیټینګز هغه په دې درې آپشنو کې و، صحیح ده، دې درې آپشنو کې و. ټیک شوله. درې څلور آپشنو کې و، نور دومره کار پکې نشته دی. بس دا د چینل سیټینګز دي. که د چا یقین نه راځي لاړ دې شي فیډ کورسونه دې واخلي، په روپو باندې دې واخلي، قسم بالله دی که نه چې مړه د چینل د جوړولو سیټینګز هم دا دي، نور نشته دی. یقین وکئ نشته نور سیټینګز یار، سیټینګز دا دي، صحیح دی، بیسک سیټینګز دا دي. نور لږ ډېر سیټینګز راځي د ویډیو پوش کولو او طریقه کار او دغه دا به وروسته دونه مساله نه کوي، هغه چې په خپله باندې ویډیوګانې